پښتون ته به یې ویل چې په تا ظلم کیږي، پښتون ته یې ویل چې ستا نه هویت اخیستل شوی، پښتون ته یې ویل چې ستا پښتونخوا پنجابي نیولې، اما جنګ به نه کوي، اما په زور به بیرته خپل حق نه غواړي، په زور به خپل شناخت نه غواړي، په زور به خپله ځمکه نه غواړي. د چی شي دپاره؟ تر څو وخت تیر شي، ستا نسل بدل شي، تر څو وخت تیر شي، ستا مشکلات لا پسې ډیر شي. سو دا لومړنی تکتیک و د آیسای لخوا چې استفاده کېده، او دا تکتیک باندې چې کوم خلک پوهیږي، زموږ په کلو کې خلک پوهیږي، خانان پوهیږي، او خانان په دې شکل د خلکو نه ځمکې اخلي، خانان په دې شکل د خلکو نه مالونه اخلي. انجونې نه یادوم، هغه اصلي مالونه یادوم، میخې، غواګانې، وزې، خانان ترېنه اخلي. مثلا زه د تا نه یوه کونډه غوا راوړم، درته وایم چې سړیه دا غوا دې یو 3 ورځې مونږ ته راکړه، هلته د مونږ په کور کې ځینې اضافي واښه دي، دا واښه ماښه به م ورکوو، غوا به دې زه درته وساتم. ته وایي چې ځه نو غوا مې مفته ساتي. د تا کونډه غوا ما راوسته، دلته یې خپل غوایه ته په نکاح کوم، ته راځې وایي چې وا وروره زما کونډه غوا را، زه درته وایم چې والا دا کونډه غوا به دې درکړم، خو نن کار لرم، زه 2 ورځې وروسته راشه مړ. 2 ورځې وروسته راځې درته وایم چې کونډه غوا دې غواړي، یاره اوس خواستنم چې د نوې دوشنبه ده، د جمعې په ورځ راشه بېکاره یم درته به یې درکړم. وخت تیریږي، اما زه ستا کونډه غوا نه درکوم، سبا ګوري ستا کونډه غوا بلار به ده. اوس ته راځي وایي چې وسړیه زما کونډه غوا را، زه درته وایم چې کومه غوا؟ ما خو دې غوا نه ده اخیستې. ته وایي په لیاس تو خدای ما یوه غوا درکړې وه، د 2 ورځو دپاره دې وړې وه، اوس 1 میاشت پې تېره شوه، نن سبا نه یې راکوي. زه درته وایم چې بیخي کونډه غوا شته دی نه، زه یوه غوا لرم، هغه م بلار به ده د ما د غوایې نه، په سترګو در ننوځم. تا چی شی وکړه؟ تا خپله غوا د لاسه ورکړه. پس مهمه نه ده چې ته دروغ وایي، مهمه دا ده چې خلک پوه نشي چې ته دروغ وایي. دا هغه ستراتیژي وه چې پاچا خان مخ ته بیوله، دا هغه ستراتیژي ده چې منظور پښتني مخ ته بیایي. منظور تاسو ته نه وایي چې د پاکستان فوج ظالم نه دی، درته وایي چې ظالم دی، اما درته وایي چې په وړاندې به یې عدم تشدد کوئ، په وړاندې به یې غبرګون نه ښایئ. او کله چې ته دا تکتیک باندې پوهیږي، کوم چې یو تور تکتیک دی د استخباراتو، ته راځي دوم تکتیک ته، کوم چې خطرناک دی د دې نه. دوم تکتیک کې وایي چې ته خلکو ته کوشش مه کوه چې ته د خلکو ماغزه بدل کړي، بلکې کوشش وکړه چې د خلکو معلومات بدل کړي. منظور کوشش نه کوي چې ستاسو ماغزه بدل کړي، درته نه وایي چې د پاکستان مرتد فوج ښه خلک دي، درته نه وایي چې موږ باید پنجابي ته ورور ووایو، درته نه وایي چې موږ باید پنجابي سره ګډ ژوند وکړو. کوشش نه کوي ستاسو ماغزه بدل کړي، کوشش نه کوي ستاسو په زړه کې کومه کرکه چې د پنجابي نه ده هغه بدله کړي، بلکې څه کوي؟ کوشش کوي چې معلومات بدل کړي. ته پوهیږي پنجابی دهشتګرد دی، منظور درته ویلي، ته پوهیږي پنجابی چې د تا په خاوره باندې تیری کړی، ته پوهیږي ستا لور وژني، ته پوهیږي ستا ځوانان وژني، اما منظور په بدل کې درته وایي چې موږ به عدم تشدد کوو د دې د خاطره چې پنجابی ظالم دی، پنجابی قاتل دی، پنجابی یرغلګر دی، اما د موږ پې زور نه رسیږي، اما موږ کمزور یو. پس دا یو خطرناک تکتیک دی چې تا ته ده؟ بالکل نه. آیا یو ملت نشي کولی د پاکستان مرتد فوج له منځه یوسي؟ بالکل یې له منځه وړلی شي. پس په پاکستان کې که چیرته تاسو وګورئ، د پاکستان مرتد فوج عمومي پالیسي دا نه ده چې خلک د خلکو مینه لاسته راوړي. مطلب د پاکستان د مرتد فوج مشر مرتد منیر چې کوم دی، هغه نه غواړي چې ته ورسره مینه ولري، هغه کیسه کې هم نه دی. هغه وایي چې د پاکستان ټول خلک د ما نه کرکه ولري، بلا هم ورپسې. هغوی دې ته کار نه کوي چې د پاکستان خلک د ورسره مینه ولري، بلکې هغوی دې ته کار کوي چې د پاکستان خلک که ترېنه کرکه هم لري، باید جرأت ونه کړي چې په وړاندې راپورته شي. پس دا مهمه نه ده چې تاسو د خلکو ماغزه بدل کړئ، بلکې دا مهمه ده چې تاسو خلکو ته د معلوماتو ورلیږل بدل کړئ. طالبان، یو مثال درکوم، په افغانستان کې 45 میلیونه نفر دي. فرض وکړئ په 45 میلیونه نفرو کې 10 میلیونه نفر د طالبانو نه کرکه لري. په 45 میلیونه نفرو کې فرض وکړئ 40 میلیونه نفر غواړي چې ښوونځي خلاص شي. اوس اکثریت خلکو کیدای شي طالبان خوښ نشي، او طالبان کوشش هم نه کوي چې راشي دوی ته وایي چې ماته جانان ووایه.
مطلب ته به ونه ګوري چې ملا یعقوب راشي تاسو ته ووایي چې خیر دی ما سره مینه وکئ یا متقي راشي درته وایي چې خیر دی موږ طالبانو سره مینه ولرئ بلکې دوی کنسپشن بدلوي معلومات بدلوي دوی درته وایي زه بد دوی درته وایي زه بدماش دوی درته وایي زه چارب شرعي دوی درته وایي زه دهشتګر نرشه ته راپورته شه چې زه در باندې څه کوم پس ته پوهیږي چې بد دي اما ته په وړاندې درېدی نشي ولې ځکه دوی کوشش نه کوي چې ستا ماغزه بدل کړي بلکې دوی ډار رامنځته کوي د پاکستان مرتد فوج عین کار کو د پاچا خان په وخت کې عین کار کېده پاچا خان ویل بالکل زمونږ خاوره د مونږ د لاسه لاړه بالکل زمونږ افغانیت د مونږ د لاسه لاړه بالکل مونږ باید چې دی پښتونخوا آزاده کړو مګر موږ یې نشو کولی ولې نشي کولی ځکه د پاکستان فوج کوي دی ولې کوي دی ځکه تا ته ویل شوي چې ووایي چې کوي دی کنی کوي نه دی پس تاسو دوامداره د مبارزې د پاچاخانۍ په نوم یا د منظور د عدم تشدد کومه مبارزه چې ګورئ دا تاسو ته دوه اساسي نکتې درکوي اوله نکته دا درکوي چې دوی تاسو ته حقیقت وایي د دې د خاطره چې تاسو په دو شک ونه کوئ چې دوی د تاسو په طرف نه دي دومه خبره دا ده چې تر ټولو مهمه خبره ده دوی تاسو ته حقیقت وایي خو ترڅنګ تاسو ویروي چې د دې حقیقت د بدلولو لپاره ودرېږئ درته وایي چې خور دې وژني وینه مئ ورور دې وژني وینه مئ ښځه یې درته د کور نه وویستله وینه مئ د پاکستان فوج مرتد دی وینه مئ مګر اوس ورسره جنګ مه کوه ځکه اوس د موږ زور نه رسیږي کله ورسره جنګ وکړه که د پاکستان مرتد فوج دوامداره تا وژني ستا خور وژني ستا مور وژني ستا ورور وژني او ته وایي چې دا اوس کوي دی زه ورسره ته ناست یې نن نه مبارزه او ته په تمه یې چې ته کوي شي نو ته به څنګه کوي کېږي زه نه پوهېږم تاسو پوه شوئ که نه په دې دوه دانې ستراتیژیک مسایلو باندې ځکه دا استخباراتي مسایل دي زه کوشش کوم چې دا ډېر ساده کم تر څو ستاسو مغزه پې خلاص شي دریم پړاو د دې نه وروسته راځي او دا مهم پړاو دی په دریم پړاو کې وایي چې تاسو باید خلک مجبوره کوي چې کنفیوز اوسي تاسو خلک داسې یو حالت ته ورسوئ چې نور د حق او باطل ترمنځ په فرق پوه نشي تاسو خلک داسې حالت ته ورسوئ چې نور تور سپین ونه پیژني مولانا فضل الرحمن ته چې لاړ شي هغه درته وایي چې زه مسلمان یم هغه درته وایي چې زه د اسلام په رڼا کې د پښتون حق غواړم په اصل کې چې ګوري د هغه نه باطل بل انسان نشته ډیته شو ایمل ولی ته چې لاړ شي هغه درته وایي زه پاچاخاني غواړم زه د پښتون دپاره مبارزه کوم مستو زمرو چیرته یې پورته شو ایمل ولی و ډیته شو ایمل ولی یوه سندره یې جوړه کړې ده چې زمری راغی چې غرس دی چې اوس به پنجابی وتښتي د پاکستان د پښتونخوا پښتنو رای ورکړي شی چې دی پارلمان ته کامیاب شو اوس د شینه ګیدړ جوړ دی زمري غرس لاړ په میاو بدل شو اوس ایمل ولی په پارلمان کې د زمري د غږ د ویستو په ځای میاو میاو کوي خلک کنفیوز دي چې یاره دا چی شی شو منظور پشتونی راوسته چیغې وی یہ جو دهشتگردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے نکالو نہیں چھوڑوں گا میں درزغو بلو 2013 کال کې چاله انقلاب دی وطن به بدلیږي چیرته د خولۍ مې راکړه چې سنګر ته ځم 2016 کال کې منظور بیچاره سوړه کې ننوتی خلک کنفیوز دي خلک لارورکي دي او دا کنفیوژن قصدن رامنځته کیږي تر څو په پاکستان کې د تا راتلونکی نسل کوم چې بیبویي نسل دی هغه ته وایي چې سړیه نه دي چې دا ټول سمبولیک جوړ شوي ګوډیانې دي تر څو لوبیږي چې تاسو پریشانه او کنفیوز کی په اول کې تاسو ته دوی حقیقت وایي درته وایي پاکستان فوج ظالم دی درته وایي د پاکستان فوج مرتد دی درته وایي د مونږه خاوره نیول شوې دا حقیقت د دې د خاطره وایي چې خپل باور په تاسو ډیر کړي د هغې نه وروسته د دې حقیقت په مبنا کې تاسو بې غیرته ساتي درته خو حقیقت ووایي اما درته وایي چې جنګ به نه کوي درته خو حقیقت ووایي اما درته وایي چې د پاکستان د فوج په وړاندې به نه درېږي
مختلفې بانې درته کوي. اوس یې وخت نه دی، اوس مونږ کوي نه یو، وروره پاکستان فوج دې وژني ته به څنګه کوي شي؟ او په درېیم پړاو کې دی کنفیوز کوي. ایمل ولی درته راولي خرابوي، درته ضعیفه ثابتوي. ملا ډیزل درته راولي بیرته ضعیفه ثابتوي. منظور پښتین درته راولي زمری تینه جوړوي بیرته ضعیفه ثابتوي. او ته د ورځې په پای کې وایي چې ښه په پښتونخوا کې هیڅوک هم د ازادۍ په مبارزه کې نه کامیابیږي، نو باید د ازادۍ مبارزه ونه کړو. په داسې حالت کې چې داسې نه ده، ټي ټي پي یوه کوچنۍ ډله ده، فزیکي مبارزه کوي. بی غیرته وساتي. دننه په پاکستان کې عمران خان 15 سلنه خلک غواړي. دا 15 سلنه خلک چې عمران خان غواړي د دوی ټولو سره ذهني لوبه شوې. غواړي عمران خان، اما داسې نر نشته چې راپورته شي د مرتد فوج په وړاندې ودرېږي. د دې د خاطره نه چې مرتد فوج ځواکمن دی، بلکې د دې د خاطره چې مرتد فوج د تاسو سره ذهني لوبه کړي، تاسو یې ډار کړي یې. کوم په یاد شي د طالبانو په سابقه حکومت کې زمونږ پلرونو به مونږ ته کیسه کوله. زما پلار ماته وایي چې یو طالب به د یوې لښتې سره بسته ولس کنټرولو، یوه ولسوالي به وه، یو طالب به کنټرولوله د یوې لښتې سره. ولې؟ مطلب دې طالب ښکرونه لرل، د دې طالب لکۍ شوې وه، دا طالب چې دی شیطان و، دا طالب چې دی سوپرمن و، سپایډرمن و، اکوامن و، بټمن و. دا طالب و چې شی چې په یوې لښتې بسته ولسوالۍ کنټرولوله. دا طالب هیڅ شی هم نه و، بلکې طالبانو یوه ذهني لوبه تاسو سره کړې وه. هغه ذهني لوبه څه شی وه؟ دا چې تاسو وویرئ. یو نفر به په چارهیې کې درته حلال که، ټول به ډارېده. د یو نفر به لاس پرې که، ټول به ډارېده. سو د پاکستان مرتد فوج عینې لوبه کوي، درته ښایي چې ستا ستر رهبران چې شی نشي کوی، نو ته به چې شی وشي کوی. او د همدې د خاطره تاسو نه غواړئ چې فزیکي مبارزه وکئ. او که تاسو فکر کوئ چې تاسو به وطن په مټایانو آزادوئ، دا فیک کار دی. سو د پاکستان مرتد فوج، آصف منیر، مرتد منیر، دا یو هم چې دی نه وایي چې آیا پښتانه ما سره مینه لري که نه. دی ډونټ کیر، دوی د پروا نه لري. اما دوی مطمئن دي چې پښتانه د منظور لخوا ډار شوي تر څو د پاکستان د مرتد فوج په وړاندې راپورته نشي. ځکه خو یې تاسو ته عدم تشدد مخته کړی. اما دوی مطمئن دي چې ملا ډیزل ویلي چې تاسو باندې کار څومره ظلم کیږي، خو بیا به هم د ګډوډۍ د خاطره نه راپورته کیږي. ایمل ولیم ویلي. او که تاسو ایمل ولی ګورئ، که تاسو منظور پښتین ګورئ، که تاسو ملا ډیزل ګورئ، د دوی ټولو عمومي خبره یوه ده. او عمومي خبره چیه ده؟ هر څه چې کوئ د پاکستان د مرتد فوج په خلاف به فزیکي نه راپورته کیږي. علي شاه سره کینئ د پاکستان د فوج غیبت وکئ، اټس اوکې. ټیک ټاک کې راشئ د ساکي سره د پاکستان مرتد فوج ته کنځلې وکئ، اټس اوکې. په مسجدونو کې راشئ د پاکستان د مرتد فوج اړوند بد و رد وایئ، اټس اوکې. ایمل ولی سره کینئ سره خولۍ واغوندئ، ډوزې وولئ، اټس اوکې. منظور پښتین سره لایف راشئ، منظور ته زمری ووهئ، ورته وایئ چې زنده باد، عدم تشدد، اټس اوکې. اما عملي ګام به نه اخلئ. منظور درته وایي چې عملي کار به نه کوي، ایمل ولی درته وایي چې عملي کار به نه کوي، ملا ډیزل درته وایي چې عملي کار به نه کوي. پس د ورځې په پای کې دا داسې دی لکه ته چې ماشومانو ته د ګوډیانې واخلي. رنګونه فرق لري، یو نر دی، یو نرګتی دی، یو اجړا دی، یو مال دی، اما دی یو شی. ټول د لوبو وسایل دي. که ګوډی ده، که ګوډی دی، که نرګتی ګوډی دی، د ورځې په پای کې ټول د لوبو وسایل دي. که منظور پښتین دی، که عدم، که ملا ډیزل دی، که ډیته شو ایمل ولی دی، د ورځې په پای کې د دوی ټولو پالیسي د آیسای د هغه 15 ټکو په مبنا چلیږي کوم چې د پاچا خان سره لاسلیک شوي. او دا پالیسي 3 خبرې ما تر اوسه تاسو ته وکړې، 2 نورې پاتې دي، د هغې نه وروسته بیا تاسو راخلم. اوله خبره د پاکستان د آیسای دا ده چې تاسو ښه دروغ ویونکي مه اوسئ، بلکې داسې انسان اوسئ چې ستاسو په دروغو څوک شک ونه کړي. د همدې د خاطره منظور پښتون وایي چې یه جو دهشتګردي ہے اس کی پیچھے وردی ہے. ټول خوشحاله دي چې ګوره منظور ویلی چې دهشتګرد چې دی د پاکستان عسکران دي.
منظور دروغ ونه ویلي، حقیقت یې ویلي. اما دا حقیقت یې د دې د خاطره ویلي تر څو ستا باور د لاسته راوړي. کله چې منظور ستا باور ترلاسه کړه د څه شي دپاره؟ د دوهم پړاو دپاره، د دې دپاره چې ستا ماغزه بدل نه کړي بلکې تا د عمل نه راوګرځوي. درته وایي د پاکستان مرتد فوج دهشتګرد دی، خو په یعنې حالت کې درته وایي چې د دې دهشتګرد په وړاندې به ته نه درېږي. مطلب زه یو مثال درکم. فرض وکړئ زه تاسو ته وایم چې هغه انسان چې را روان دی دا قاتل دی او غواړي تا ووژني. زه درته وایم، ته وایي خدای دې خیر درکړي چې ماته دې وایي دا قاتل دی غواړي ما ووژني. زه وایم بلکل. هغه چکشي چې په لاس کې دی هغه یې خاص تا ته راوړی چې په سر دې پې ووهي. ته وایي چې والله شکیب الله دې اجر درکړي، څه شوی ما بیلچه؟ درته نه 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 هغه دی قاتل، د هغه چکش په لاس کې دی خو ته به بیلچه پسې نه راخلي ځکه اوس یې وخت نه دی. پرېږده چې یو ځل تا په سر ووهي بیا به ګورو. خو چې په سر یې ووهلې مجرد مرې نو بیا به ګوري چې شته. سو دا مبارزه چې کومه روانه ده په پښتونخوا کې چې پایله یې زرګونو ځوانانو شهادت دی، د زرګونو ماشومانو شهادت دی، د زرګونو میندو کونډ کېدل دي، پایله یې د منظور د لاسه ده، پایله یې د ملا ډیزل د لاسه ده، پایله یې د ډیته شیمل ولی د لاسه ده، او پایله یې په ټیک ټاک کې د ګلخانانو د لاسه ده. درته وایي چې د پاکستان فوج دهشتګرد دی، را روان دی چې تا ووژني، مګر ته به ورته څه شی نه وایي. دا پالیسي د ټولو ده، هغه که ډیزل دی، هغه که ایمل دی، که بل څوک دی. او د دې د خاطره ته کنفیوز کېږي، ته وایي چې خردانو څه شی شو، د پاکستان فوج قاتل دی ولې زه باید په مقابل کې عدم تشدد وکم؟ what the heck؟ ځکه تاسو ټول دلاسه کړي یې په خولۍ باندې، په غټو بروتونو باندې، په غټو زلفانو باندې. ستا ورور درته وژني، ته د بروتونو باندې شړشم وهي، راځي په ټیک ټاک کې ډایلوګونه ولي. ستا خور درته بېکوره کوي، ته خولۍ سرچپه کې ګدې، راځي په ټیک ټاک کې وایي چې وخت به راشي ای ظالمه که مې ګورې بیا به ستا په کور کې ناست وي غمازان، او کنه درم دروم شروع دی. شاته پکې د منظور پښتون انځور هم راشي، پکې د ګیلمن انځور هم راشي. ته وایي چې واه شی خو دغه دی. اما ورور تا ته یې ورور وژلی، خدای د غرق نه که، د تا د ورور وینې ته د ټیک ټاک په ډوزو پاکوې. what the hell dude؟ لکه دا اوس مبارزه شوه. سبا به یو څوک راځي تا نه به ښځه تښتوي، ته به چې دی په ټیک ټاک کې راځي شعر به وایي چې رانه دې وتښتوله هغه بیبي چې ما ورکړي وه ولور، خیر دی که نه یاره غمازه، که وخت راغی بیا به یې بیرته زه رااخلمه. that doesn't work. دا په پښتونخوا کې که چیرته تاسو د رواني او ذهني استخباراتي مبارزې نه راونه، ټول عمر به تاسو قتل عام کیږئ او ټول عمر به تاسو د هغه چا تر شا ولاړ یئ چې یا به درته خولۍ درکوي. ایمل ولي سره خولۍ درکړه، منظور پښتین نه پوهېږم د مونږ یو رقم د ازبکانو خولۍ درکړه، ملا ډیزل چې دی زیړه لونګۍ درکړه. خدای دې خیر کړي. مطلب که بله پارټي جوړیږي د داود شاه یا د علي شاه، خبره تر نیکره رسیږي، ځکه نور خو څه شی پاتې نه ده چې درې کړي. لونګ چا لونګ درکړه، چا لونګۍ درکړه، چا خولۍ درکړه، چا کالي درکړه، یو هغه دغه انډرویر پاتې ده. نو نور به تاسو څه کوئ؟ بیا به هغه غوندئ چې مونږ انقلاب راولو. یار that's nonsense. زه دا مثالونه ځکه درکوم چې تاسو په هوش راشئ. زه غواړم خبرې ساده کم، عام فهمه یې کم، کنې دا ډېرې ژورې استخباراتي خبرې دي، سو مانه مه خفه کېږئ. اما تاسو وګورئ، ستا خور وژني ته زیړه لونګۍ اغوندئ، ستا ورور وژني ته سره خولۍ اغوندئ، ستا ماشوم وژني ته بیټ په لاس کې نیسي چې عمران خان دی. په لیاز د خدای ستاسو خو ټول وجود ډک شو د دې شعارونو نه، لونګۍ لرئ، خولۍ لرئ، لونګ لرئ، بیټ لرئ. اما انقلاب مو رنګ رانه وړ، ځکه چې د تاسو انقلاب فیزیکي انقلاب نه دی بلکې تاسو سره ذهني مبارزه کیږي. دا کوم خلک چې تاسو ته د انقلاب لیکچرې درکوي په اصل کې دوی د پښتونخوا خرڅونکي دي. ځکه انقلاب هغه څوک رامنځته کوي چې درته وایي هی د پاکستان مرتد فوج دهشتګرد دی، په وړاندې ودرېږئ، چېرته هم چې ولیدل له منځه یوسئ. that's how you win. بله خبره چې څلورم اصل کوم چې د پاچا خان سره امضا شوی و، هغه دا و چې تر ټولو ساده لاره چې ته یو ملت کنټرول کړي، هغه ملت باید په ځان باندې شکي کړي. زه یو پوښتنه د تاسو نه کوم، په پښتونخوا کې څو فیصده خلک په دې باور دي چې دوی کولی شي د پاکستان مرتد فوج له منځه یوسي؟
تاسو دومره بې غیرته شوي یئ چې په بنډار کې د مرتد فوج نوم نشئ اخیستی. تاسو دومره بې غیرته شوي یئ چې د مرتد فوج پر ضد د خوځښت یو پلان نشئ جوړوی. او دوی دا دې لوبه کې کامیاب دي، ځکه 3 ستراتیژۍ چې کله دوی پلي کړي، 4مه ستراتیژي دا ده چې تاسو په ځان باندې شکمن کړي. یعنی تاسو دومره بدبخته شوي یئ په پښتونخوا کې چې ستاسو سیاسي رهبر اوس ساقي دی، کوم چې په ټیک ټاک کې کنزلمار دی. یعنی ستاسو که سیاسي رهبر تر ساقي رسېدلی، ستاسو سیاسي رهبر که اوس هم مولانا ډیزل دی، ستاسو سیاسي رهبر که اوس هم ډیته شوي ملولي دی، خو نو تاسو خو تباه یاست. یعنی د تاسو د پښتونخوا تر ټولو سم اکاډمیک انسان هغه زنځیري ریسرچر باید اوسي، د پښتونخوا انقلابي رهبر باید ساقي اوسي، د پښتونخوا ملاله باید علیشاه 007 اوسي. وګورئ چې تاسو یې څومره راښکته کړئ، وګورئ چې تاسو یې په ځان باندې څومره بې باوره کړئ. د تاسو د پښتونخوا تر ټولو ستر اتل کرک دی، ګرچې کرک زما خوښېږي، هغه یو هلک چې دی کوم ډایلوګي ویډیوګانې چې جوړوي، اما په اصل کې دا سیاسي لوبه ده چې تاسو سره کېږي. تاسو رښتینی اتل نه لرئ، تاسو رښتینی مبارز نه لرئ، تاسو داسې یو څوک نه لرئ چې په رښتیني شکل باندې د پاکستان په مرتد فوج باندې خوله ولګئ، ځکه تاسو نور تباه یاست. ډوډ یعنی پوه شئ. وروستۍ خبره چې ډېره زیاته مهمه ده او دا ماز دی د دې ټولو خبرو، وروستۍ خبره د پاکستان مرتد فوج وایي چې کله ته دا ټولې کانې په پښتون نسل باندې کوي، بیرته باید پښتون نسل ته دا حس ورکړي چې دا هر څه د دوی خپل دي. اوس که زه چېرته تاسو ته ووایم چې د منظور پښتون پالیسي د آیسای پالیسي ده، تاسو ما ته وایي چې څه پد کوي، دا سړی د مونږ د منځ نه راپورته شوی. که زه چېرته درته وایم چې پاچا خان هغه بدبخته انسان و چې پښتونخوا یې خرڅه کړه، منافق و، نو ته سمدلاسه ماته په غوسه کېږي او ته راته وایي چې ته څه وایې، پاچا خان د پښتنو د منځ نه راپورته شوی. ځکه 5مه پالیسي د آیسای دا ده چې تاسو ته باید دا حس درکړي چې دا هر څه خودجوشه دي، دا هر څه د تاسو د کور د منځه راپورته شوي. د همدې د خاطره د آیسای افراد اوږدې ګیرې لري، د همدې د خاطره د آیسای افراد د تا سره په ځمکه کینی، د همدې د خاطره د آیسای افراد د تا سره شین چای څکي. او زه نه باید دا خبره وکم، ولې د دې د خاطره چې تاسو پوهېږم زه یې کوم. زه یو ځل بیا وایم، دا یو ریفرنس نه دی حقیقي چې زه تاسو ته درکم، اما زما د یو نږدې ملګري کیسه ده چې ماته یې کوله. د کنداریانو په منځ کې، دننه په کندار کې، د کندار د طالبانو په منځ کې د آیسای نفوذي خلک و، او دا د آیسای نفوذي خلک د اوږدمهاله وخت دپاره د یو ډلې په توګه د دوی سره پاتې شوي وو. اما کله چې وخت راځي تر څو دا د آیسای نفوذي خلک دننه په کندار کې د طالبانو سترو پړاوونو ته ورسیږي، دوی څنګه ګیرئ؟ یوازې د دې د خاطره چې د کندار خلک نه پوهېږم خپله لونګۍ چې وهي ښي طرف ته یې وهي، اما د آیسای د خلکو چې لونګۍ وهله چپ طرف ته یې وهلې وه. یوازې په دې باندې طالبان پیژني او ځای په ځای له منځه وړي. د دې د خاطره یې نه پیژني چې د دوی ژبه ګډوډه ده، د دې د خاطره شک پې نه کوي چې د دوی نسل په اړه دوی معلومات نه لري. د پاکستان کوم آیسای چې غوښتل د طالبانو په منځ کې نفوذي خلک واوسي، ښودلي دي چې د کندار دي، د دروغو اسنادونه یې جوړ کړي، د نیکونو د غر نیکونو ګیري د هغو غوندې جوړې کړي، د هغو غوندې خبرې کوي، د هغو غوندې رویه کوي. اما یوازینی اشتباه چې ترې نه کېږي، د کندار خلک لونګۍ وایي ښي طرف ته وهي، دوی چپ طرف ته وهلي، په دې نیولي. یا یو بل ساده مثال در کوم، په ټیک ټاک کې تاسو د ټیک ټاک ځینې خریمې ګورئ چې په کنداري لهجه غږېږي. زه بخښنه غواړم چې دا وایم، اما په اصل کې دوی د کندار نه دي، دوی دري ژبې دي، ولې کنداري لهجه یې زده کړې، ځکه کنداري لهجه په اسانۍ زده کوی شي او دا ډېره سخته ده چې ته تشخیص کې چې دا پښتني دي که نه دي. اکثره د ټیک ټاک خریمې چې تاسو ګورئ، حتی کیدای شي ایرانیانې اوسي، اما حتی کیدای شي پاکستانیانې اوسي، اما هغه خلک دي چې کنداري لهجه یې یوازې زده کړې. که چېرته دننه په ټیک ټاک کې ته یوه جینۍ ګورې
چې د ټیک ټاک خریمه ده او په کنداري لهجه باندې غږیږي فکر مه کوه هغه د کندهار ده. مطمئن اوسه یا به پاکستانی یا به ایرانی یا به دري ژبې. ځکه د کندهار انجونې هغومره بې شرمه نه دي، هغومره بې عزته نه دي. بنان د پښتونخوا سره داسې یوه لوبه روانه. د پښتونخوا مشکل د پاکستان د مرتد فوج ځواک نه دی. د پښتونخوا مشکل د دوی سیاسي شعور کې کمزورتیا ده. د پښتونخوا مشکل دوی ته د غلط تاریخ بیان دی. د پښتونخوا مشکل د مفسدو خلکو اتلان کول دي دوی ته. او دا درې اساسي دلیل دي چې مونږ پښتونخوا کې نتیجې ته نه رسیږو. پس که د پښتونخوا ځوانان ماته وایي چې څه کول پکار دي، اول پاچا خان نور د اتل په سترګه پاچا خان ته مه ګورئ، ځکه باید تاسو د پاچا خان بکګراوند مطالعه کوئ. دوم، منظور پښتین ځکه ماته اتل نه دی چې پاچا خان چې کوم لاسلیک کړی و د آی د استخباراتو سره هماغه اجنډا مخته وړي. شاید زه نه وایم چې منظور پښتین خدای مکه د آی نفر دی، زه نه وایم، اما زه وایم هغه هم په پښتونخوا کې د هغه ځوانانو نه دی چې تاریخ یې لوستی نه دی بلکې کاذب تاریخ ته تسلیم شوی دی. پاچا خان خپل اتل بولي، په داسې حالت کې چې پاچا خان اصلا ځان افغان نه بله. پاچا خان ویل چې زه اول هندی یم، که بیا چیرته هند جدا کیږي بیا پاکستانی یم. یعنی پاچا خان ته کوم چې تاسو پښتون وایئ هغه وایي چې زه غواړم چې پاکستان د هند سره یو ځای شي.